درې تازه او مهم خبرونه د سلام په وړاندې کولو سره یو ځل بیا درته یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست وایم. اول خبر، د افغان حکومت کمزوري د دې سبب شوی ده چې د سیمې قدرتونه د افغانستان د صلح په مسله کې د پام وړ مرسته ونه کړي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رولانډ نیومن ویلي په افغانستان کې لا هم د ولسمشر غني او ډاکټر عبدالله ترمنځ د وزارتونو پرویش ناندري روانې دي. په تیره دوره کې هم د دوی کشمکشونه تر پایه ختم نشول او دا د دې سبب شول چې له سیمه ییزو قدرتونو او ګاونډیو سره د افغانستان اړیکې کمزوري شي. د په خبره ده د افغان حکومت کمزوري ده چې د سیمې هیوادونه نن د افغان حکومت پر ځای تر ډیره طالبانو ته تمایل لري او له دوی ضمانتونه اخلي. نیومن د افغانستان د سولې په مسله کې سیمه ییز قدرتونو رول مهم بللی ده او په خبره افغان مشران د اختلافات او ناندریو پر ځای د خپل هیواد د راتلونکي پام کې ونیسي او د قوي سیاستونو پر مټ د په سیمه کې خپل دریځ پیاوړی او ملاتړ ډیر کړي. دوهم خبر، مصر له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو غوښتونکی ده. مصر وایي د دوی پانګوالو د افغانستان په شمال کې د انرژي د تولید په یوه پروژه کې پانګونه کړې ده. په کابل کې د مصر سفیر هاني صلاح وایي چې یو مصري شرکت له افغان حکومت سره د انرژي د تولید قرارداد لاسلیک کړی ده. د په خبره په دې پروژه کې به د برېښنا د تولید یو مرکز جوړیږي چې 950 میګاواټه برېښنا به تولیدوي او 9 میلیونه ډالره پانګونه ورباندې کیږي. د مصر سفیر وایي دا به دې ته لاره پرانیزي چې په راتلونکي کې ګډ نور مصري شرکتونه هم په افغانستان کې پانګونه وکړي او په دې سره به د دواړو هیوادونو اړیکې تر پخوا پیاوړې او پراخې شي. دریم خبر، امریکا وایي طالبانو او حقاني شبکې او داعش خپل بریدونه ډیر کړي دي. امریکا وایي طالبانو او حقاني شبکې او داعش ډلې په افغانستان کې خپل بریدونه ډیر کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو خپل کلنی راپور خپور کړی ده. په دغه راپور کې راځي چې په تیره 2019 زېږدیز کال کې په افغانستان کې د طالبانو، داعش او حقاني شبکې بریدونه ډیر شوي دي او په ډیرو دغه بریدونو کې افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت ده. په راپور کې هم دا راز راځي چې د افغانستان د سولې پرمختګونه هم د پام وړ دي او له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لاسلیک په دغه هیواد کې دایمي سوله راولي. د راپور په یوه برخه کې په نړۍ کې د داعش د فعالیتونو په اړه هم خبر ورکړی شوی ده او په هغه کې ویل شوي دي چې دمګړي داعش 1000 کسه جنګیالي په افغانستان کې فعالیت کوي. راپور د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان اړیکې هم ښې ارزولې دي او په خبره دغه اړیکې لا پراختیا ته اړتیا لري. له ټولو دوستانو نه مننه کوم چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله. که چیرته تاسو هم خواږه نظرونه لرئ نو حتما یې راسره په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو اپډیټ چینل حتما در سره سبسکرایب کولی شئ. نور مو په پاک رب سپارم، الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.